هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 15 لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو په ضرب کې د بدلون خاصیت پیژندل دي. ګرانو زده کوونکو تاسې په یو ارام ځای کې کښېنئ او قلم کتابچه در سره راواخلئ. راځئ چې خپل درس را پیل کړو. ګرانو زده کوونکو ستاسې په یاد دي چې د جمع په عملیه کې مو د تبدیلي خاصیت ښه زده کړی وو. په ضرب کې هم د تبدیلي خاصیت موجود دی. د تبدیلي خاصیت په دې معنا چې که چیرې د ضرب په یوه سوال کې د عددونو ځایونه سره بدل کړو په جواب کې یې تغییر نه راځي. دې قانون ته د تبدیلي خاصیت وایي. د مثال په ډول په دې مثال کې 2 ضرب 15 مساوي کیږي له 10 سره. که د 2 او 15 عددونو ځایونه سره بدل کړو بیا هم جواب 10 کیږي، یعنی 15 مساوي کیږي په 10 سره. دې قانون ته د ضرب د تبدیلي خاصیت وایي او تاسو کولی شئ د ضرب هر سوال د دې قانون څخه په استفاده اسانه حل کړئ. اوس راځو څو نور مثالونه ګورو. په لومړي مثال کې موږ دلته 4 ضرب 2 لرو. 4 ضرب 2 مساوي کیږي له 8 سره. خو که وغواړو چې د 2 او 4 ځایونه بدل کړو نو بیا هم جواب یو شان دی، یعنی 2 ضرب 4 مساوي کیږي له 8 سره. راځئ یو بل مثال وګورو. په دې مثال کې موږ 5 ضرب 3 لرو. 5 ضرب 3 مساوي کیږي له 15 سره. که یې ځایونه بدل کړو یعنی اول 3 ولیکو بیا 15 نو 3 ضرب 15 هم 15 کیږي. دریم مثال ته به راسو. دلته 4 ضرب 15 لرو. 4 ضرب 15 مساوي کیږي له 20 سره. خو له بله اړخه بیا 15 ضرب 4 هم 20 کیږي. اوس راځئ چې په ویلو کې یې اساني درک کړو. لکه په دې مثال کې 4 ضرب 15 مساوي کیږي له 20 سره. د دې سوال مفهوم داسې دی چې 4 پنجان یو 20 کیږي. که یې ځایونه بدل کړو یعنی 15 ضرب 4 یې ولیکو بیا داسې مفهوم لري چې 15 ځله 4 افغانۍ هم یو 20 کیږي. د تبدیلي د خاصیت ګټه دا ده چې موږ ته د سوال ویل او حل کول دواړه اسانه کولی سي. څه ډول چې زموږ خوښه وي اول هغه عدد لیکلی سو. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به په عمودي ډول د عددونو ضرب کول زده کړو. په مخه مو ښه